افغانستان دی دا افغانستان افغانستان دی دا افغانستان د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمام درم چې روغ جوړ خوش او خوشاله است. دوستانو زه د زابل ولایت شارسپا ولسوالۍ کې د شارسپا ولسوالۍ کې مختلفو ساحو ته مختلفو کلیو باندې ته تر څو پورې حالت موږ له فعال ځوانانو سره مرکه وکړو چې د دوی د خټکیانو حاصلات سږ کال څنګه سوي دي او تیر کال څنګه ول د تیر کال په پرتله باندې د دوی حاصلات ډیر سوي دي کیا او د دوی هغه خرید او فروش څنګه دی دوی چې دغه کم خپل مالونه تر هغه مارکیټ پورې انتقالوي هغه مارکیټ څنګه دی تاسو هم زموږ سره پاتې سئ. زه محمد نعیم ستوری. درنو دوستانو بیا هم د شارسپا ولسوالۍ د جلدک سیمه ده د سرې شاه سیمه ده چې دغه منطقه د عموما ټوله د جلدک سیمه ده ولی دغه منطقه کم چې د موږ مشخصا ور باندې ولاړ دا هم د سرې شاه سیمه ده. دلته هم دغه ورور سره غږیږو چې دوی هم د خټکو پالیز دی چې دوی حاصلات سږ کال څنګه وو. اول تاسو ځان ملي ټلویزیون تر پیژنئ. د ټول مخکې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام وایم د ټول مخکې زما نوم مرزا خان زابل ولایت شارسپا ولسوالۍ د کارزګي د کلي اوسېدونکی. صحیح ده. او د کارزګي څخه بیا څنګه دلته د سیمې ته راغلي یاست؟ تاسو دلته پالیز لرئ د ځمکه په بزګري نیولې ده د ځمکه مخفله ده څنګه مسله خبره ده کور مې د کارزګي د کلي سره وتلی د لیمو کور دی نو دلته مې خپل پالیز کړی دی په دا پالیز کې اوس زردا مې لګیا یو دغه د خټکیانو پالیز چې زه وینم ماشاءالله ډېر ښایسته پالیز مو هم سوی دی د دې لامل څه دی چې سږ کال داسې ښایسته خټکیان سوي دي او حاصلات هم تر کومه چې موږ په دغه ساحه کې مرکې وکړلې په دغه شاوخوا کې مو وکتل هغه ساحه کې هم د محصولات ډېر سوي دي د پخوا په پرتله باندې په هغه کې اوس پروش کال چې و د خټکو حاصلات چې و ډېر کم نو سږ کال انشاءالله حاصلات ډېر برابر دي انشاءالله. نو په دې وجه موږ نه پوهېږو خو پروش کال هم دغه سپارې موږ سره کښلي سږ کال چې مې کومې زیار و زحمت سره کښلي دي انشاءالله هغه موږ خپل حاصلات لاسته راوړي دي نو انشاءالله پالیزونه سږ کال سم دي خو علت یې موږ ته داسې نه رامعلومېږي خو سپروش کال چې و حاصلات یې نه وبښل سږ کال انشاءالله ښه حاصلات یې وکړي. نور کسان هم په دغه پالیزه کې در سره مصروفه دي او که نه تاسو یوازې په خپله کار نه یوازې موږ خپله یو پالیز زموږ د کوچنی پالیز دی یوازې خپل یو مخکې داسې چې کارونه یې ډېر بیا په دوه درو کسانو کار کوو کله چې کارونه لږ شي بیا یوازې کار کوو. دا خټکیان بیا تاسو چیرې وړئ؟ شارسپا بازار ته وړئ د زابل بازار ته وړئ نورو بازارونو ته انتقالوئ مارکیټ مو چیرې دی؟ زموږ مارکیټ چې دی اصلا کې غزنی دی موږ غزني ته دا خټکي وړو ځکه چې دلته شارسپا او دې کې د خاص بیه نه لري او نه مرکز کلات دی داسې خاص قیمت لري نو دا چې دلته په غزني کې انشاءالله هلته قیمت یې سم دی موږ د موټر په حساب مواد کې انتقالوو هلته داسې موټر بس ته خرڅوو نو کله دلته اجاره دارانه چې اجاره یې کې هغه یې وړي بیا که هغه نه وي بیا موږ خپله وړو. اوس مو دا خټکي خرڅ کړي دا پالیز مو خرڅ کړی دی که پاتې نه دا پالیز پاتې دی خو اوس ورته نیت مو دي چې خپله یې یوسو اجاره داران راغلي دي په ګرځېدلي دي خو چې موږ سوچ ته لګولي چې خپله یوسو هغه مو فایده ده. دا تاسو بیا څه وخت لا شوئ دا پالیز تاسو څه وخت کوئ ځکه چې اوس خو لا هم خټکي کې پکښې دي او دلته چې موږ شاوخوا ګورو د خټکیانو کومې کوټې مو هم نه دي لیدلي. خټکي کله چې پکښې پاخه سي بیا موږ موټر باروو او کله چې نه وي پکښې کې موټر نه پکښې برابرېږي بیا نو پکښې پراته دي دا خټکي انشاءالله د غونې دوام لري چې کله خټکیان پاخه سوله بیا موږ یو موټر برابروو غزني ته وړو او اوس که چیرې دغسې اومه پکښې پراته بیا خو نو کم نرخ نه لري او دلته هم پکښې پراته نو کله چې موږ باروو بیا موټر ته باچو وړو نو اوس چې په دې کې تاسو ولې داسې کم کم پاخه دي موټر نه پکښې برابرېږي نو پکښې په دې خاطر پرېښي. صحیح ده. کور مو ودان ډېره مننه. خیر سلامت شئ په مخ هم ژوند دې اوس په خیر اوسئ. دوستانو تاسو هم زموږ سره پاتې شئ. کور د حماسو د پننګونو کې ودان دی درنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. د شارسپا ولسوالي د سوختې کلی دا هم د جلدک اړوند سیمه ده تاسو هم زموږ سره پاتې شئ د ده ورور سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ او تاسو ځان راوپېژنئ نوم مو څه دی؟ زموږ نوم سردار ولي دی د انځرګیو. دلته مو پالیز څنګه دی خټکیان مو څنګه دي سږ کال خو ماشاءالله داسې یو حاصلات سوي دي چې بیخي په تېرو کلو کې بې ځان سارم په دې منطقه کې نه و
فعالیتونه خو ماشاءالله په ډېرو کلو کې 100 کال برابر بله نورو کلو دغسې نه وله او 100 کال ماشاءالله ډېر برابر دی خلکو ښه حاصلات اخیستي دي ښه پیسې د لاسه کې نو فعالیتونه ښه فعالیتونه د حاصلاتو د ډیروالي لامل څه دی؟ ولې حاصلات تېر کال په پرتله باندې دا بل کال په پرتله باندې د 3-4 کلو وړاندې دغه په پرتله باندې حاصلات ډېر زیات ماشاءالله ښه سوي دي؟ ښه سوي دي هغه په خاطر د دې چې د پسرلي بارانونه وه یا د ژمي بارانونه وله نو دغه حاصلات د بارانو د وجې ډېر دا خټکیان اوس تاسې چیرې وړئ؟ دا کوم سیمه په دا پالیزه کې معلومیږي دا د پښتن ته نږدې دي انشاءالله دا تاسو چیرې وړئ؟ مارکیټ مو چیرې دی؟ مارکیټ مو بلاخ نو خلک دي بعضو پر سړکانو باندې جګۍ ورته وایي دا څالې چې ورته وایي دا څالې او بعضې یې بیا وړي مکر و غزني و شاجي و غلاکو ته نو هلته خرڅوي. قیمتونه یې څنګه دي؟ قیمتونه یې انشاءالله در اوسه پرې ښه برابر دي نور نو الله ته معلومه ده چې دغسې به روانې که به راکم سي. دا خټکیان چې زه ګورم ماشاءالله پالیزونه ډېر زیات دي دغه ټولو منطقو ته چې ګورم د خټکیانو پالیزونه دي ډېر زیات سوي دي ولې بیا هم هغه نرخونه یې ټیټ سوي نه دي باید نرخونه یې اوس ټیټ وای. دا خټکۍ دا کندهارۍ منځ چې دی دا باید اوس په 30 افغانۍ په 60 افغانۍ وای ځکه چې خټکیان ډېر دي ولې موږ چې ګورو بیا هم په 80 افغانۍ په 90 افغانۍ په 100 افغانۍ یو من. نو خبره د دې ده چې دا خټکۍ یو ښه میوه ده نو خپل نرخ در ډېره وخته پرې نه بایلي نو په دغه خاطر دا بیه نه ده راټیټه سوې نو دوی چې دوی ښه میوه ده دغه د خټکیانو وچېدل دا ستاسو په سیمه کې هم دا رواج لري چې بیا یې وتوږي وچې کې بیا په ژمي راوباسي یا یې بازار ته عرضه کړي یا یې د خپل خوراک لپاره هغه آماده کړي په ژمي کې؟ یاره په بعض ځایو کې ستا د خپل خوراک لپاره یې داسې کم وچ کړي مګر بعضو کې بیا رواج نشته هغه یې نه وچي. او دا راته ووایاست چې دا خټکیان تاسو ولې نشي کوئ ځکه چې په دې منطقه کې بیخي هېڅ موټر نه معلومیږي نه هم د خټکیانو کوټې معلومیږي دا بیا تاسو د شپې کوئ او که نه یو څو ورځې لا هم ورته منتظره کېږئ تر څو پورې چې هغه دوی ښه پاخه سي دغه وروسته یې کوئ؟ نو دا خو نو په پالیزه پسې اړه لري بعضې پالیزونه پاخه وي چې دا څنګه پوخ سو ټیم که سهار یې که مازدیګر یې که ماپښین یې که غرمه یې چې دا خلک ورته راله دی پوخ و پر هغه ځایش کوي او نو چې نه یې پوخ هغه ته بېدرېږي هغه نش کوي نو په دغه خاطر صحیح کور مو ودان ډېره مننه ژوند دې اوسي. دوستانو تاسو هم د خپرونې تر وروستیو شېبو زموږ سره پاتې سئ. ډېره مننه کور مدان چې موږ ته مو وخت راکړئ. ستاسو نوم څه دی؟ شمس الله خانه څنګه دی کاروبار مو څنګه دی؟ خټکي مو فروش لري نه لري؟ او د دې تر څنګ شاوخوا مو داسې سیمې دي ماشاءالله ټولې چې خټکیان دي او پالیزونه دي باغونه دي ستاسو کاروبار دلته څنګه دی او څومره د خوشحالۍ احساس کوئ څومره د خوښۍ احساس کوئ دلته چې ناست یاست؟ ډېر ښه دي کارونه ماشاءالله ډېر ښه په مخ روان دي او شکر د الله څخه راځي تر اوسه پورې ډېر امن دی. دا خټکیان تاسو د خپل پالیزه راوړئ او که نه تاسو هم د بل چا سره رانیسئ بیا دلته خرڅوئ؟ بس د بل چا سره رانیسو دلته خرڅوو او داسې دي خپل پالیزونه مو هم شته دا رقم دی. څنګه دی خرید و فروش مو څنګه دی؟ تاسو کله هم دغه د کندهار تجاران راځي؟ راځي دلته زموږ د وطن خلک ګرځي مثال بازارو خلک راځي رانیسي مالونه مو خرڅېږي وځي؟ وځي. دا خټکۍ من په څو ورکوئ تاسو دا کندهارۍ من لس پاو؟ دانګې ده دانګې مثال په 500 افغانۍ په 100 افغانۍ په 80 افغانۍ سره جوړ شي. ولې تاسو دغه مالونه نورو ولایتو ته نه انتقالوئ؟ ولې پلازمینه کابل ته نه انتقالوئ؟ ولې غزني ته نه انتقالوئ؟ نور ولایت ولې روان دي ټوله بازارو ته غزني ته کابل ته مثال بل ته هر ځای ته. کوم خټکی ښه فروش لري دلته د غزني تجاران یا هم د نورو ولایتو تجاران چې راسي کوم خټکي خوښوي؟ دغه کشمیري خټکی دي دا ژیړ نه دي دغه پروچ دي دا ځینې تخمونه خو اوس نومونه لري یو کشمیری دی یو څه په نامه دی یو څه په نامه دی دغه د مزار خټکي هم ډېر زیات نوم لري د دغو د مزار د خټکو فرق او توپیر په څه کې دی؟ دا خو ډېر پر بې دي پر هغو باندې هغه سره داسې معنا لکه یو دغه چې دا خټکی چې ورسېږي خلک بیا نه خوري نیکه یې زموږ چې مثال دورې غزني ته وایي چې د هغه د دغه دوه نفر په بیه کې نفر شته. صحیح ده. دلته مو کاروبار څنګه دی؟ کله هم دغه موټران درته درېږي یو څوک یو شی رانیسي که نه راځي؟ درېږي د شپې ورځې بلای
غسرداوي کوي رانیسي. کور مودان حاجي صاحب تاسو مرا مخته سي د خاطر راسي ما ته بم یوسف بندار سره حاجي کا اول تاسو ملي ټلویزیون ته ځان ورمعرفي کیسه تاسو نوم څه دی؟ مالم یار محمد یار محمد کا کو دلته چشکه دلته پسنه بیا دغه خیمه ولاړه دلته مالداري لرم شډیره لرم ولا دلته شاوخوا ګرځو کوچان یاست و کوچان نو دلته بیا د خټکو سره تاسو دلته د پالیزو سره د خپل کاروبار کوي کنه دغه سیم تاسو یا دغه سي دلته وړولې دی بالا خو دلته راځي میاله کو خرو یې بالا بیرته خپل کور دغه پوسټ کې تاسو درکوي د معلوم د پاره کې نه راکوي موږ په کار سره کوي تاسو دلته په د آرام ساحل ته په دغه منځ کې ډېری وختونه په تیرو کې جنگونه ول څومره خوشاله یاست دلته ټاک نسته او د خوشحالۍ فضا قایمه ده دلته د سړک په جوی کې خټکی خرڅیږي هندوانې خرڅیږي دواړو طرفونو ته پالیزونه څومره خوشاله دونه خوشاله چې بالا نه پر جوړیږي دونه د غیر په شپه تر ستامبر راوړو په خوا د ورځې نه سوای ورساو د شپې اوړو پر 12 بجې راوړو مالونه اړو د شپې ګرځو هیڅ مشکل موږ نه وینو نسته. صحیح ده. کور مودان په خیر اوس ډېر مننه. پننګونو کې ودان دې رنگ د زندګۍ پکې بهي درنو دوستانو بیا هم ستړي مسئ راغلي یو بلې ساحې ته او دلته هم دا د خټکي بارېږي موټر ته یې وراچوي له دوی سره خبرې کوو له دوی څخه پوښتنه کوو چې د دوی کاروبار څنګه دی او دا خټکي چیرې تر کومه ځایه پورې رسوي او مارکېټ یې چیرې دی ستړي مسئ ستاسو نوم څه دی؟ کور مودان په خیر اوسئ تاسو هم کامرې ته وګورئ دغه خټکي تاسو اوس چیرې باروئ مارکېټ مو چیرې دی؟ اوس خو فعلا کندهار ته وړو کندهار مارکېټ څنګه دي هلته نرخونه څنګه دي په کندهار کې؟ نرخونه نو ښه خټکی 12 15 13 پورې 8000 دا رقم دي یعنې من به خروار څنګه تر نه موټر بس ته وځي دا موټر بس ته وځي موټر بس ته دغه خرڅیږي په 2000 2000 9000 یعنې 8000 کم نشته خو مارکېټ پلان ښه دی اوس شکر ولې تاسو د کلات بازار ته نه انتقالوي کلات بازار کې خټکي چندان نه تر سترګو کېږي ولې په دې منطقو کې موږ ګورو ټول د خټکیو پالیزونه دلته خو که د کلات مارکېټ بیا دی یو کلات مارکېټ نه لري پلان او بل چې دی دلته د ټوله مخلوق ډېر پالیزونه یې کرلي دي د موټران پر ډېر دي هلته په نرخ په 90 کې څه کم نو دغسې نه خرڅېږي له کندهار په بازار کې هلته په کندهار په مارکېټ کې کم خټکي ډېر نرخ لري ځکه دا خو فرق سره لري مختلف تخمونه دي په دې کې هر تخم ښه دی چې خټکی یې غټ وي ښه برابر وي که ګلالۍ دی که کشمیری دی ښه بیه لري خو دغه دی چې برابر خټکی په اوبو اوبه یي ښه ثابت وي ښه مال هر ځای دغه په دغه یوه جوړنګ کې چې موږ تاسې په عامیانه اصطلاح باندې هم جوړنګ بولو په دغه جوړنګ کې دا څومره خټکي کېدلی شي یو جوړنګ څو خټکي کوي جوړنګ خو هر څونه خټکي کولی شي هر څو کې پرېږدي موږ دوه کې پرېږدو در دوه که اضافه ورته پرېږدو بیا نه غټوي سږ کال به تاسو ته دغه ټوله پالیز تاسو ته څو روپۍ در جوړې کړي ځکه چې ماشاءالله پالیز مو هم ډېر غټ زیات دی څو افغانۍ در جوړوي انشاءالله تعالی اوس یو نیم لک خو داسې دوه ته ځان رسېږي خدای یو نیم لک 2 لک افغانۍ خو ډېرې زیاتې نه دي انشاءالله ښې نو خو نسایه هم ډېره ده ډېر پالیز دي 300 جویې دي تقریبا ستاسو بیا پر دې باندې مصارفات څنګه دي پر دې باندې کمې دواوې پاشي جوړنګانو ته کمې دوا ورکوئ پر خټکو باندې کمې دواوې پاشي مصارفات مو څنګه دي مصارفات خو موږ دا دی چې کوډ ورکوو دا یو او دوایي چې دي د مش دوا ده بل د غټېدو دوا ده د کوډیاهنګ په نامه ده کوتۍ ده په اوبو کې ورله کېږي هغه ورکوو مصرفونه چې هر څونه پاش شي وکړي هغو نه بیا سموالي کوي او یو بله پوښتنه دا ده چې په دغه منطقه کې ولې ټول خلک پالیزونه کري او په پالیزو کې بیا خاصتا دلته ټوله خټکي دي په دغه ساحو کې چې وګورې دلته ټوله خټکی دی دا ساحه چې ده هندوانه دغسې نه کوي لکه خټکی چې کوي خټکی ښه خټکی کوي ښه نرخ لري د هندوانې ښه نرخ لري په بیه کې ښه ځای اوس دونه ځای چې هندوانه یې دونه پیسې دونه نه جوړوي د دې چې ډېر جوړ 50 شپېته در لږ پورې دونه به جوړي کې اضافه دی نه جوړي صحیح ده کور مودان ډېر ورمستی مودان خیر ژوندي اوسئ
درنو دوستانو راغلی یو بل پالیزه ته دلته یو درې ځوانان ناست دي خټکی مات کړی دی او د خټکي په خوراک باندې لګیا دي او ماشاءالله د شاوخوا هم دغه ټول خټکي ورسره اشنا دي د خټکو په پالیزه کې ناست دي تاسو هم زموږ تر پاسه له دوی سره خبرې کوو تاسو ستړي مه سئ او اول که تاسو راولاړ سئ کامرې ته مخامخ وګورئ نو ډېر به ښه سي ستاسو نوم څه دی تاسو ځان راوپېژنئ نایات عنایت خانه دغه پالیز ستاسو دی که د دا نور ملګرو دی دا زموږ دی څنګه دي حاصلات مو سږ کال څنګه دي حاصلات چې دی حاصلات نشته چې ورته ګوري دغه حاصلات دغه خټکي چې دا اوس دلته شنه سوي دي تاسو شنه کړي دي او دا بیا نورو بازارو ته انتقالوي دا خټکي په څه نامه دی دغه کوم ماډل تخم یې دی ګلالۍ تخم دا ولې په دې سیمه کې دا د ګلالۍ تخم رواج لري دا چې دی وخت لري شمیره خټکی چې بیا دی هغه بیا وخت نه لري یعنې ژر خرابېږي نه دغه د مزار خټکي چې دي دا هم ډېر مشهوره دي هغه په نړیوال مارکېټ کې هم هغه ښه نوم لري د دغو د هغو هغه ترمنځ فرق څه شی دی هغو چې دی دغه چې دی خرابېږي نه ژر چې مثال کابل ته وړي ارزه شمیره خرابېږي نه کشمیره بیا ژر خرابېږي کشمیره ژر خرابېږي صحیح ده او دلته دغه د سوزګل ورته وایي دغه هم دغه پالیزو ته ډېر زیات تاوان کوي د سوزګل هم دغه ستاسو په منطقه کې ستا کلی تاوانونه رسولي دي دې دپاره تاسو کومه دوا کاروئ څه کوئ بالا خو دوا نشته دوایي نه لري کاږو یې د بیخه داسې وکاږئ بل ځای بیا ریښې نه راباسي یا بالا ورک سي صحیح ده او دا راته ووایه چې دغه خټکیان چې کوم وخت اوس دغه ځینې خو مرض ولیدي ځینې هغه زموږ اساس په امیانه اصطلاح چې موږ ورته وایو چینجي ولیدي د دې دپاره تاسو کومه دوا کاروئ د دې چې دی هغه د ګونیوکران دوا وکاروو صحیح ده یعنې د هغې سره د دې علاج بیا کېږي د خټکیانو صحیح ده کور مودان حاجي صاحب تاسو راولاړ سئ تاسو ځان را شمولزی صاحب دا راته ووایه چې دا منطقه په څه نامه ده دا د غشي د غشي په نامه باندې سږ کال مو حاصلات څنګه دي خټکي مو څنګه دي ماشاءالله پالیزونه خو ډېر ښه غټ پالیزونه سوي دي دغه شاوخوا ته منطقو ته چې ګورو په ټولو منطقو کې سږ کال خټکي ډېر زیات کرل سوي خټکي زیات سوي دي مګر خو په بیه نه دي څنګه په بیه نه په بیه نه خرڅېږي چې غزني ته وړي دي ارزانه دي چې کابل ته وړي دي ارزانه دي د دې پر داسې موږ خرڅوو هغه څوک نه رانیسي باره د خالي په هغه نامه باندې تاسو دا کندهارۍ من چې ورته وایي دا کندهارۍ من دلته په څو په دا جګۍ کې ورکوئ په دا ساله کې دا په څو خرڅوئ په شل په دېرش په پنځوس په سل په شل په سل افغانۍ من نو دا کومه دانه کې ورکوو موږ زمان مو کټ ته نشته درې مانې څلور مانې یعنې دانه په سل افغانۍ باندې نو دا خو ډېرې زیاتې پیسې درته جوړوي په دې باغ کې ورته زر خټکي ډېر دي نه وځي سږ کال نه وځي هېڅ ورستېږي یا پر غزه په جګۍ کې پراته وي څه کوي نو دې دپاره تاسو څه کړي دي د تجارانو سره مو تماس نیولی دی دې دپاره مو څه کړي یو شی مې نه دی کړی نو تجار کمه دی موږ تجارت موږ ته راځي نه پخوا راکړه سږ کال راځي صحیح ده کور مودان د دا بل ځوان سره به هم خبرې وکړو راشه واسئ ستاسو نوم څه دی تاسو کامرې وخواته وګورئ نجیب الله جانه څنګه دی پالیز و کښت و کرونده مو څنګه ښه دی فعاله دی بالا ګزاره کوي د دا خټکیانو من تاسو په څو باندې خرڅوئ د خټکیانو من بس په 40 په 10 په دغه منکټ موږ نه خرڅوو دانګې خرڅوو په سل بس په داسې خرڅوو ولې تاسو نورو ولایاتو ته نه انتقالوئ لکه په دا نورو باغونو کې په نورو پالیزونو کې د دهقانانو یادونه دا وه چې موږ یې نورو ولایاتو ته انتقالوو ولې تاسو نورو ولایاتو ته نه انتقالوئ کریانه هغه چې کریانه جوړوي چې ویسه هغه کریا هېڅ شی نه راته جوړوي کلات بازار ته ولې نه انتقالوئ بازار کې هم په دغه غونډه باید حالت هم شی نه راته جوړي د موټر کریانه جوړي نو حل لاره وي څه تاسو دلته ولې دا سړک ته نه ورباسئ ولې دا په جګیو کې نه خرڅوئ په څالو کې نه خرڅوئ اوس ورباسو بالا په دغونه خرڅوو په 50 په 40 په 10 په 100 داسې خرڅوو حاصلات خو په ټوله کې په دغه منطقه کې ډېر زیات سوي دي په خاص ډول باندې د خټکیانو حاصلات د پخوا په پرتله باندې د تېر کال په پرتله باندې څو چنده لوړ سوي دي پخوا چې وله پخوا ښه نرخ درلودی ښه خرڅېدو وسې نه لري صحیح کور مودان ډېره مننه رنگ د زندګۍ پکې بهیږي ګلستان دی د افغانستان دی د افغانستان درنو دوستانو یو بلې علاقې ته راغلي دلته ماشاءالله ډېر ښایسته پالیزونه سوي دي او دغه پالیز هم د خټکیانو دی راغلي له دې ورور سره خبرې کوو چې دوی دغه خټکي دلته چیرې خرڅوي
دلته د سړک په جې کې خرڅي نور ولایتو ته انتقالوي او کنه دلته په پالیزونو کې خرڅي د دې ترڅنګ د سره مجلس کوو تاسو هم مشترکات تاسو ملي ټلویزیون ته ځان وروپېژنئ ستاسو نوم څه دی؟ نور نوم سید آغا دی. سید آغا صاحب دغه منطقه په څه نامه ده دغه سیمه په څه نامه باندې یادېږي؟ دا د سوختې منطقه د سوختې په نامه باندې منطقه یادېږي او دغه د خټکیانو پالیز دی دغه خټکي تاسو چیرې خرڅوئ د لې سړک ته وړئ بلې خوا ته وړئ نور ولایتو ته وړئ چیرې وړئ؟ موږ د لیا هم خرڅوو غزني و او دغه کامرې ته څه مخامخ شئ مهرباني غزني و لوګر چې موږ د لیا دا سړک خرڅوو د لیا مسافر راځي خوري شاوخوا نوم کوي دغه پالیزونه د خټکیان خو زه ګورم ماشاءالله د تیرو کلو په پرتله باندې ډېر زیات ښه سوي دي او ستاسو حاصلات د تیر کال په پرتله څنګه سوي دي خاصتا د خټکیانو حاصلات روز کال نه و دغسې خټکي سږ کال ښه خټکي سوي دي بارانونه هم وسوه داسې ښه خټکي یې کړي دي پالیزه دغه یو خټکی څو منه کېږي یا دا به من څه ده دغه غټ هم پکښې دي 2 منه هم پکښې دي یعنی یو خټکی 2 منه و 2 منه یو خټکی 2 منه ماشاءالله ډېر ښایسته خټکي سوي دي دغه د خټکي پټي ته تاسو څه وایاست جوړنګ ورته وایاست جوړنګ وایو دغه یو جوړنګ څو خټکیان کولی شي دا 2 خټکیان کوي دغه ډېر کوي موږ 2 کوو چې غټ دي نو دې پالیزه سره تاسو څومره عاید لاسته راوړئ پالیزه خو موږ ګورو ماشاءالله ډېر غټ پالیز دی څومره عاید په کلني ډول باندې به سږ کال به تاسو په ځانګړي ډول څومره عاید ځینې لاسته راوړئ یا دغه 2 لکه افغانۍ دي نوړای دا پالیزه ماشاءالله ډېرې زیاتې پیسې ښه زیاتې پیسې صحیح ده دغه ته اوس پس د دې تاسو کوم ښودونه ورکوئ کوم څه ورکوئ او که نه بس دغه د شکېدو ټیم دی چې شکوئ یا تاسو نور ولایتو ته ساتئ یا به دا کار خلاص بله مازې شکو پاخه سو د لې هم خرڅوو نور ولایتو چې هم باروو ځینې منطقو کې ویل کېږي چې دغه خټکیان وچوي توږي وچوي بیا په وچ ډول باندې خرڅوي تاسو هم دغه پروسه دلته کوم رواج لري و دلته هم داسې توږل کېږي بیا ښه خوند کوي وچ شي نو تاسو دا ولې نه موږ توږو داسې چې ډېر بیا توږو دله چې ډوب شي وچوي صحیح ده کور مو دا چې زموږ سره خبرې وکړي مننه ستاسو هم کور درنو دوستانو یو بل پالیزه ته راغلی یو چې ماشاءالله ډېر غټ پالیزه هم دی تاسو یې وینئ او دلته د دې پالیزوان ورور سره غږېږو چې دوی دغه حاصلات کم ځای ته وړي او دا دلته چې کرلی دی دا کم ماډل تخم دی کم تخم دی نو تاسو هم زموږ سره پاتې د ده څخه پوښتنه کوو او دی هم په خټکیانو باندې لګیا دی ماشاءالله ډېر ښایسته خټکیان هم سوي دي ستړي مه سئ او دغه خټکۍ که پرېږدئ راپورته سئ ملي ټلویزیون ته ځان وروپېژنئ دی به ځان رامعرفي کړي له هغه وروسته به بیا پوښتنه ځینې وکړو چې دوی دغه خټکي دا کم ماډل تخم کرل دي اوس په دا تخمونو کې خو هم ډېر زیات فرق شته هغه به بیا دی خپل معلومات راکړي ستاسو نوم څه دی اسدالله خانه تاسو کامرې ته وګورئ او دا راته ووایئ چې دغه منطقه دا سیمه په څه نامه دا د شارسپا ولسوالۍ دا کلی شاهي کلی دی د شاهي کلی او د شاوخوا منطقو کې چې زه ګورم تر ډېره پورې پالیزونه سوي دي نو د دې علت یې څه دی ولې دلته خلک ډېر پالیزونه کوي ولې خټکیان کوي ولې دلته هندوانې کوي ولې نور انځر نه کوي ولې نور څه نه کوي انځر هم کوي دغه خټکي و دغه هم کوي دغه خټکي د ډېره وخت سره رواج دی اصلي دغه خټکي صحیح دی حواله د هغه انځر هم اوس ډېر کوي د پیښې د په پالیزه اوس هم انځر ایښي خو نه دي لګېدلي سم دغه پالیز چې دغه شاته ټول معلومیږي یا هم د دواړو طرفو ته معلومیږي دا ټول پالیز ستا دی د دې څه به سږ کال څومره حاصل لاسته راوړئ څومره پیسې به تاسو سږ کال په 15 لکه روپۍ خرڅ کړي دي چې بیا باسي باران ماشاءالله ډېرې زیاتې پیسې مو لاسته ځینې راوړي دي دا خټکیانو تر څنګ په پالیز کې نور څه هم کرل دي که یوازې دغه خټکیان رومیان دي بانجان دي بېنډۍ دي بالا دغسې بادرنګ دي دا شیان مې څه سره کوي بشنګ او دغه کم ماډل تخم دی دغه خټکیان دا ګلالۍ تخم دا ګلالۍ تخم دی لاندې پاک شمیرئ دا خټکیان چې ستاسو څخه دا ټیکهدار رانیسي یا دغه څوک چې دلته راځي دغه پالیزونه اجاره کوي دوی بیا دا خټکي چیرې وړي د کابل و غزني و دې ځایو ته وړي صحیح ده کور مودان ډېره مننه په مخه ژوندي اوسئ دوستانو زموږ سره پاتې شئ بیرته بادیږي عمر وړاندې روان دی د افغانستان دی د افغانستان کور د حماس د افغانستان د ملي ټلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې
دا خبرونه مو تر پایه پورې وکتل. دا هم د شرسپا ولسوالۍ وه چې د شرسپا په ولسوالۍ کې مختلفو ساحو ته تللي وو، د جلدک سیمې، د شوخک سیمې او د دې ترڅنګ د سریشا سیمې او نورو مختلفو سیمو ته ولاړو. تاسو ولیدل چې په مختلفو ساحو کې ډېر ښه حاصلات په ځانګړي ډول باندې د خټکیانو نصیول. ډېره زیاته مننه کور مودان چې زموږ سره د خپرونې تر وروستیو شېبو ملتیا وکړه. تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او متعال څښتن ته لاس سپارو. الله مو مل، وخت مو په خیر.